د هند د پلازمېنې نوي ډیلي د لال قلعه څیرمه د تیر ماښام شوې چاودنې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. لومړي وزیر نریندرا مودي پیښه ترهګریزه برید بللی او له امنیتي چارواکو سره یې د ارزونې لړۍ پیل کړې ده. هم مهاله د هند امنیتي ځواکونو ویلي چې د داعش ډلې درې غړي یې د ګجرات ایالت په بېلابېلو سیمو کې نیولي دي. نیول شوي کسانو پلان درلود چې په ډیلي، حیدرآباد او لکنو ښارونو کې په معبدونو کې د اوبو، خوړو او نظر په مواد کې زهر ګډ کړي څو خلک مسموم او ووژني. چارواکي د دې اقداماتو د خطرناکې او تکتیکي طبیعت یادونه کوي او د امنیت وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. هم مهاله نن پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې چاودنه رامنځته شوې چې 9 کسانو ته یې مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی حاجي ګلاب خان باصاحب. یوسف خان لاله یم. باصاحب سره مشه وخت بخیر، خبرونه ته هم په خیر راغلی. باصاحب پرون ډیلی کې چاودنه، نن اسلام آباد کې چاودنه، څه روان دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لاله صاحب تاته دی یک تلویزیون محترم لیدونکو کارکونکو ته سلام او احترامات باندې کوم. زه داسې فکر کوم چې ابر قدرتونه ځینې نه غواړي چې سیمه ارامه واوسي. د سیمې د ناارامي دپاره دوی پښې را بډوهلې دي، پایڅې پورته کړي دي او غواړي چې دا سیمه ناارامه وساتي، ارامښت ته یې نه پرېږدي. تر ډېره حده پورې هغه شاګردان چې د دغو ابر قدرتو دي او همیشې د دوی امرونه په ځای کړي دي، هغوی تر ډېره حده پورې دا سیمه په دغسې شکل باندې ناارامه ساتي چې یوه ورځ له افغانستان سره، بله ورځ له ایران سره، بله ورځ له هندوستان سره دا لوبه دغسې ګډه وډه دوی روانه کړې ده د دې په خاطر باندې، او په دې کې دوی نه په خپلو خلکو باندې رحم کوي او نه په خپلو همسایګانو باندې، ځکه چې دا وخت ثابته کړې ده. که تاسو وګورئ هند تر ډېره حده پورې چې هند چا لیدلی او ځینې معلومات ولري، هند د جهان تر ټولو ښه او قوي ډیموکراسي لري چې هلته ډیموکراسي ټول اصول پیاده شوي دي، په دې کې هیڅ شک نشته. هند په جهان کې اوس اولین نفوس لري او هند ښه غټه جغرافیه لري او په دې کې په هند کې تقریبا 900 ژبې لري او په دې کې په 100 مذهبونه لري دوی. مګر په هند کې دا ټول مذاهب، دا ټول ولس یې، دا 1400 میلیونه ولس یې، دا ټول په آرام، په اتفاق، په اتحاد اوسېدلی دی. هېڅ کله په دې کې داسې ستا دغه طبیعي خبره ده چې په هر ځای کې دغومره په یو کور کې مشکلات راځي، اما په هند دا شی تر ډېره حده پورې کنټرول ساتلی دي. خو بدبختي څه شی ده؟ بدبختي دا ده چې د خدای کار یو داسې همسایه برطانوي انګریزانو فرهنګیانو جوړ کړ چې هغه ټوله سیمه ناارامه کړې ده. اولی هند یې 15 کاله هند دغه همسایه ناارامه وساته، 15 کاله په هند کې دغه پروژې کارول او بالاخر نتیجه یې دا سوه چې هغه د کشمیر مسلمان او کشمیر یې بایلود او هغه د هند یوه خپله صوبه اعلان کړ. دا چې بنګال سره کم جلا سوی ده، دا په دې باندې موږ په وار باندې بحثونه کړي دي، دا خبرې ډېرې تکراري راځي. اما دغه بدبخته همسایه چې خدای پاک موږ او هند او ټولو دغې سیمې ته ورکړی ده، دا کټ مټ هغه د دویم اسرائیل پروژې کاروي، د دویم یعنې ډیلي کې برید تاسو پر پاکستان پورې کاملا بل څوک دي. هند خپله دا کار نه کوي، ایران یې نه کوي له هند سره. موږ خو له هند سره بارډر نه لرو، چین یې نه کوي، دا څوک کوي؟ بل څوک دي؟ تاریخ ثابته کړې ده په وار باندې په تقریبا په تیر 15 کاله کې چې په هند کې هره پیښه سوې ده، د هغې اخري کړۍ او اخري ادرس یې پاکستان پنجاب چراغ. خو نن خو اسلام آباد کې خپله هم برید ترسره شوی. دا خو ما وویلي، دا ما یاده کړه چې ګورئ دوی په خپلو ولسو باندې هم رحم نه کوي. ګورئ که تاسو وګورئ دا نننۍ خبره نه ده، دا اوسنۍ خبره نه ده. دوی به ټوپ همسۍ کوي، هغه د پاکستان وزیر اعظم، دوی ضیاء الحق په طیاره کې له منځه وړي، هغه د پاکستان رئیس جمهور،
دا دوی دغسې کړي دي دا وخت ثابته کړې ده دا همیش ګوري که چېرته تاسو دقیق معلومات ولرئ د دې خبرو چې دا همیش دا ثابته سوې ده چې دوی دغسې کړنو کې هم دا خو تقریبا له 2001 له 2002 چې دوی په خپل ملک کې ناامنیو ته لمن والي ده ناامنۍ جوړې کړي دي په کستن د ډالرو په پیدا کولو دپاره د ډالرو د اخیستو دپاره د بهرنیو پروژو د کارولو دپاره دوی سوات نارام ساتلی ده دوی پیښور نارام ساتلی ده دوی دیر نارام ساتلی ده دوی مانسره نارامه ساتلی ده دوی ابټاباد نارام ساتلی ده ګورئ دوی کوټ نارام ساتلی ده دوی تیران نارامه ساتلی ده دوی خیبر نارام ساتلی ده دوی یاپردی نارام ساتلی دي دوی شنواري نارام ساتلی دي دوی مروت نارام ساتلی دي دوی بنوچي نارام ساتلی دي دوی وزیر نارام ساتلی دي دوی مسعود نارام ساتلی دي دوی دول نارام ساتلی دي دوی کاکړ نارام ساتلی دي دوی اچکزي نارام ساتلی دي دوی ګوري په دې سیمه کې دوی بلوچ نارام ساتلی دي دوی حتی سیندی نارام ساتلی ده د څه شي دپاره چې دوی خپلې ګټې ترلاسه کړي او دغو ګټو د ترلاسه کولو دپاره دوی دغه د جهان پروژې د راوړي کاري د قدرتو دپاره او دا د جنرالانو جیبو ته دا ډالرې ورځي او بیا جنرال چې کله ریټایر کیږي کله دی بیا وځي دی بیا ځي بیا پاکستان کې نشي اوسېدی پنجاب کې نه اوسي دی بیا ځي په اروپا کې په امریکا کې جزیرې اخلي چې په تکرارا موږ دا خبرې کړې دي ګورئ نو خبره دلته دا ده چې سیمه په دوی باندې نارامه ساتل کیږي ګورئ دا د ډیلي پیښه تاسو وګورئ زه داسې فکر کوم چې د پنجاب د ورکېدو وخت راغلی زه داسې فکر کوم چې دغه د هغه وخت راغلی یعنې فکر کوئ چې که دغه پیښه چې په ډیلي کې ترسره شوې لکه په پهلګام کې چې ترسره شوله بیا د هند او پاکستان ترمنځ 12 ورځې جګړه وشوه همدغه وضعیت به یو ځل بیا راځي کاملا هند دا ویلي دي هند اخطار ورکړی ده هند هغه ورځ هم د هند وزیر دفاع اخطار ورکړی ده چې موږ سیمه کې ارامي غواړو موږ په سیمه کې ارام ژوند غواړو موږ په سیمه کې دلته د کراري دپاره کار کوو اما که څوک بیا هم د موږ د وضعیت د ګډوډولو کوښښ وکړي موږ ارام نه کینو موږ ارام نه پاته کیو او اوس دا هم معلومه سوه چې هغه د بادار هغه استاد هم نسته چې پرون یې د پرکټي په سر باندې لاس تېراوه او هرې خوا ته یې خوله اچوله هغه د هغه بادار په لاس کې و نن هغه بادار هم له امریکا سره امنیتي تړون لري هغوی له هغوی سره تړون لاسلیک کړی ده اما دوی ته داسې هیڅ نه دي ورکړي نو دلته زه داسې فکر کوم چې ګورئ تاسو په افغانستان باندې بار بار تورونه لګول په افغانستان باندې بار د افغان خاوره باندې تیری کول ګورئ د دغه انجام زه داسې فکر کوم چې دا به د پنجاب په ورکه او په تباهي باندې بالاخر بدلیږي ګورئ ځکه چې هلته دا په هند کې چې اوس دا پیښه شوې ده په ډیلي کې دا د ډیلی ډیر آرام ښار ده اما دا پیښې که تاسو د بمبئی پیښه راواخلئ که تاسو دغه راواخلئ که تاسو د دوی په پارلمان باندې پیښې راواخلئ که تاسو د پهلګام پیښه راواخلئ په وار باندې دغسې پیښې که په هند کې تاسو راخلئ اخري منشا د دوی له پنجاب سره نښتې ده اخري د دوی اخري هغه ادرس پنجاب ده پنجاب ته راځي نو دلته خبره دا ده چې پنجاب هرې خوا ته خوله اچوي پنجاب اوبو اخیستی ده ځک ته لاس ورچي پنجاب چلار ورکه ده پنجاب دا چې همیش د په دا باسو کې ورته ویل سوي د دوی په پارلمان کې نارې ورته ویل کېږي ګورئ که تاسو هغه ورځ د صوبه سرحد د هغه خبرې واورئ د وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خبرې واورئ هغه ښکاره ورته یایي چې تاسو په مسجدو کې د سپي او د پښتانه فرق څرنګه نشئ کولی دوی مسجدو ته سپي ورولي په سپو باندې قرآن شریفونه تالش کوي په سپو باندې مسجدونه تالش کوي بیا هلته کوم ملا ورته یایي هغه ویډیو شاید تاسو هم کتلي کوم ملا ورته یایي چې دا خو د خدای کور ده ولې کې دغسې دی ورته یایي ویل د خدای کور څه کوې ستا او د دغه سپي فرق نسته ګورئ دا خپله د خیبر دا زه نه یایم دا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یایي ګورئ هغه په پارلمان کې دا نارې وي هغه ورته یایي چې هو ولې کوي دغسې دا څه لوبه ده دا څوک در باندې لوبوي اما د دوی هغه
پیران جنرالان چې دی بیا اوس دی د نوره د پیرانونیت دعوه یې کړې ده ګوري هغه یې چې هغه یو نوی هغه پاس کوي له پارلمان چې دی به ټول عمر باید دی مارشال پاتې سي او د ټول عمر دپاره دی باید د پوځ مسیر پاتې سي ګوري دا هغه څه دي چې دغه دا په د سیمه کې دی د نامني دپاره دی د ډالرو دپاره دی د خپلو جیبو د ډکېدا دپاره دغه دپاره کار کوي او د دغه پې ګورئ موږ 3 دورې مذاکرات او جګړه له پنجاب څخه ګټلې ده له پنجاب څخه لار ولې ورکه ده له پنجاب څخه لار د دې دپاره ورکه ده چې امارت اسلامي راغی افغانستان چورنس د افغانستان ټانګونه پنجاب ته ولاړ نه د افغانستان تیارې پنجاب ته نه ولاړ د افغانستان میزایل پنجاب ته نه ولاړ د افغانستان کباړ پنجاب ته نه ولاړ د افغانستان کورونه نه سوړل په افغانستان کې خانه جنګي نه سو جوړه پنجاب دغه وارخطا کړ پنجاب دغه غوږ پنجاب دغه ته ناستو چې زه به بیا یو ځل 10 کاله 15 کاله به زه افغانان په خپل منځ کې جنګوم او خپل منځ کې به په افغانستان کې چې په 10 کال کې څه جوړ شوي دي هم به دا ورانیږي هم به هغه تیر چې وران شوي دي هغه به ورانیږي پنجاب د دې دپاره کار کاو نن چې وارخطا ده نن چې هرې خواته خلا شي علت یې دغه شی ده چې په افغانستان کې داسې څه نه دي شوي ډېره زیاته مننه بحث ته دوام ورکوو وروسته وې لنډې دمې عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د بحث دوام ته ښه راغلاست باز صاحب ګواکې که دغه جګړه ترسره کیږي د هند او پاکستان ترمنځ لکه څنګه چې تاسو ویل یو ځل بیا هندوستان حمله کوي پاکستان ورته ځواب ورکوي او داسې څه ترسره کیږي د سیمې لپاره به تاوان څه د آسیا لپاره به تاوان څه څوک به اصلا ضرر کوي باز زه دلته دا زیری درکوم ګوري سیمه به له دغه جنجال له دغه شره دا شر چې په د سیمه کې پیدا شوی ده له دغه به دا سیمه خلاصېږي او زه دا زیری درکوم تاسو اوس وګورئ تاسو به اوس د پنجاب زارۍ وګورئ تاسو به اوس د پنجاب منډې وګورئ چې دی به هم چین ته منډې وي دی به هم امریکا ته منډې وي دی به هغه اصل بهادر MI6 ته منډې وي دی به ګوري دی به دا ټوله سیمه په منډو ستړي ځکه چې هند دا ویلي دي لاداري وار او لاداري وار هند په هغه قسم باندې نه پاته کیږي هند به لاداري وار یو بل دغسې ګزار کیدی سي چې ویلي دي په وار باندې د هند وزیر دفاع د هند پوځ ویلي دي چې موږ کلاداري ورکوو پنجاب ته به یو دغسې زخم ورکوو لکه بنګال خو تر اوسه خو یې رسما څه نه دی ویلي چې دا کار د پاکستان ترسره کړی دوی بیا ویلي چې د داعش په تړاو یې بعضې کړۍ نیولي دي بعضې کسان نیولي دي خپله هندوستان ګوري هغوی په پټو سترګو باندې هیڅ هم نه کوي لکه څرنګه چې پنجاب ګوري دلته په کابل باندې بمبار وکړي د دې په باره باندې چې دوی نورالله مسعود دلته په کابل کې وو هغه له وزیرستان څخه ویډیو خپره کړه او ورته ویلي چې زه دلته په وزیرستان کې ناست یم ګورئ دا د پنجاب هغه بدبخته کړنې هغه دروزګینې کړنې دي چې دی په دې سیمه کې ګورئ هند داسې نه کوي هند به معلومات کوي ځان ته هند به راپورونه جوړوي هند به مکمل معلومات کوي چې له کومه ځایه راغلی کوم ځای کې ادرس ده په کوم ځای پورې نښتی ده دا به ټول راباسي دا به جهان ته ښکاره کوي او بیا به هند د هغه دپاره هغسې اقدام کوي لکه په تېر وار باندې چې وکړه چې د پاکستان ټول تر پېښوره پورې د پاکستان ټول کارونه یې وویستل هیڅ یو کار دا یې ورته ثابته کړه چې تاسو هیڅ داسې څه نه لرئ چې د موږ کوم یو میزایل یا توغندی تاسو دفاع کړی شئ هیڅ داسې هم نه سو چې څومره کارونه له لاهوره یې راونیسه یعنې د پاکستان ټول کارونه یې دا هغه د دوی هغه قوي یو دوی د شیرخان په نوم باندې یو هوایي میدان لري په پنجاب کې چې دا د دوی هغه پټ نظامي میدان ده دا میدان یې هم ورته وویست هغه هم د هند له میزایلو چې بچ نه څه پاته ګورئ نو دلته خبره دا ده هند به ځان ته معلومات کوي هند به دا پیښه تازه ده نوې ده نو هند به معلومات کوي او معلومات بعد بل څوک شته نه بل څوک په دې سیمه کې هیڅ داسې څوک نشته فکر نه کوئ سیمه په ټوله کې بې ثباتۍ لور ته روان ده باسه سیمه بې ثباتۍ لور ته څوک بیایي نه روانه ده تر ډېره حده پورې ګورئ سیمه دې بې ثباتۍ لور ته نه ځي ګورئ افغانستان شکر الحمدلله آرام ده دلته سوله راغلی امنیت راغلی په تېر 4 کاله کې موږ تاسو شاهد حال یو موږ تاسو دلته په افغانستان کې ناست یو د موږ په جغرافیه کې د پاکستان هغه ارمان چې پخوا به دلته نامنۍ خپرولې دلته به ټرستان را لېږل دلته به اتنکوادیان را لېږل دا ټولې پیرې به یې کولې پاکستان پنجاب
مګر نن شکر دا موخه مې افغانستان نه ده په ټوله کې آسیا هلته ایران اسرائیل چین تایوان دلته هند پاکستان دغه ته راځم ګوري نن الحمدلله دوی هغه نشي رالیږلی ځکه یې چیغې وځي ځکه دوی دا یایي چې تعجباوره خو دا ده چې 4 کلنی حکومت دغسې سوله او امنیت راوستی دی په یو هېواد کې او موږ 78 کاله حکومت کړی ده او موږ ځان ته اټمي طاقت یایو او د موږ په ملک اسلام آباد خوندي نه ده لاهور خوندي نه ده هیڅ داسې یو ځای د دوی چې هغه له دې ناامني چې خوندي نه ده تر ډېره حده پورې دا د تاسو خبره چې کومه ده دا واقعیت ده مګر د دې دپاره داسې څوک شته چې هغوی دلته شاګردان روزلي دي او دوی دا سیمه بیا ناامنه ساتي او د دې دپاره توجه څه شی ده د دې دپاره به هم هند توجه کوي د دې لپاره به چین توجه کوي د دې لپاره به ایران توجه کوي چې دا ولي او دا سیمه څوک د څه لپاره اولي نامنه کوي د دې لپاره باید کاملا په دې خبره باندې ګوري کار وسی او دا د دې کار لپاره لکه موږ چې همیش غږ کړی ده چې هغه به دغه وي که چېرته دغه ابرقدرتونه لکه چین لکه روسیه لکه هند دا معلومدار هغه چاته څوک چې سیمه نامنه کوي او په هغه باندې دوی په هغه باندې غږ وکړي او دا ورته ووایي چې نور دا ستاسو لوبې یو وکلن تیپل هم په دې لوبو باندې پیږي چې تاسو یې په سیمه کې مخ ته وړئ نور دغه سیمو لوبو ته د پای ټکی کېږدئ نور بس ته دا سیمه پرېږدئ دا سیمه اوس علت دغه ته راوتلې ده چې د ارامښت ساه واخلي هغه خلک تښتېدلي دي چې دلته یې پرون دا سیمه نارامه ساتله او یا یې دا سیمه نامنه کړې وه یا یې دلته ځینې پروژې په مخ وړي یا یې دلته ځینې اهداف په مخ وړو هغه له دې ځایه تښتېدلي دي هغوی اوس دلته نسته پرېږدئ دا سیمه چې د ارامي ژوند لکه موږ چې ګورئ موږ 15 همسایګان لرو ګورئ دا نور همسایګانو سره د موږ هېڅ داسې یو همسایه له ټولو سره د موږ شکر الحمدلله ډېر ښه روابط دي هغه که تجارتي دي هغه که اقتصادي دي هغه که امنیتي دي د موږ ډېر ښه روابط دي هېڅ مشکل موږ په خپل منځ کې نظر لرو اما یو څوک چې د بل چا لخوا اداره کېږي او دوی د نورو پروژې په مخ وړي له هغو چې ټوله سیمه تر سپنګو را رسېدلې ده چین دغه ځای ته را رسېدلی ده ایران دغه سرحد ته را رسېدلی ده هندوستان دغه سرحد ته را رسېدلی ده افغانستان دغه سرحد ته را رسېدلی ده او بیا یې مني هم دوی نه دا ټول مشکلات په دوی کې دي او دوی یې مني نه دوی د دې په خاطر باندې نه مني ځکه چې دوی هلته دیکتاتوري ده جنرالان دي او هغه ظلم چې دوی له خپلو ملتو سره کوي دوی داسې فکر کوي چې دا زه د هر ملک له خلکو سره په دې قسم سره کولی شم خو داسې نه ده ګوري موږ چې همیش ویلي دي هغه دا ده چې موږ دا کرغېړنه کرښه به خدای ورکوي دا به ورکېږي پاټک باندې به افغانان درېږي او موږ په ګلخان باندې غږ کړی ده چې ګلخانه نور چېشته ګوري نور څه یایې نور تر کومه تر څه وخته پورې ته چوپ پاته کېږي تر څه وخته پورې ته د ایسای غلامي کوې ته خو دې خبرې ته فکر وکړه تر څه وخته به یې کوې نور خو بس ده نور کور یې در پرې نه ښو جومات یې در پرې نه ښو ایدره یې در پرې نه ښول مړه یې در پرې نه ښو څه شی در پرې ښول نارې درته وایي په ښارو کې یې بې عزته کړئ په کورو کې یې بې عزته کړئ تعلیم ته دې نه پرېږدي سبق ته دې نه پرېږدي ته پښتو ته خپله مورنۍ ژبه نشې ویلی تا ته دا اختیار نشته تاسو وګورئ تاسو ډېر ګلخانانو خبرو ته وګورئ د دوی په خبرو کې یو ټکی پښتو ده 4 ټکي انګلیسي او اردو پکې شامله ده ځکه خو دته اجازه نشته چې دی پښتو ووایي دته مورنۍ ژبه باندې د لیکلو لوستلو اجازه نشته درست ستاسو خبر ته په کتو که پاکستان داسې کوي یو پلو له هندوستان سره دښمني پالي دې خواته له افغانستان سره کوښښ کوي چې ناامني رامنځته کړي فکر نه کوئ چې په دا ډول پالیسیو تعقیبولو سره خپله پاکستان به ضرر وکړي کاملا په دې کې هېڅ شک نشته چې هغې ضرر به یې تاسو ووینئ دا به وخت ثابته کړي ګورئ دا موږ همیش ویلي دي تاسې به یې ووینئ چې داسې وخت به راځي چې دغه تور مخی د کینسر دانه به په دې سیمې چې وځي او دا سیمه به او د ارامښت خواته ځي ګورئ نور هم هند نه پاته کېږي نور هم افغانستان نه پاته کېږي افغانستان نور هغه هلته د موږ جغرافیه ده هلته د موږ وینه ده هلته د موږ خلک دي ګورئ دا څه ساده فکر نه ده د دې خبرې دپاره دا به اخیر ګورئ دا به اخیر یو کېږي
دا چې فرهنګ په څه قسم په هغه سره دا سیمه بېله کړې ده له افغانستانه. که چېرته لوی افغانستان په ځای وای نن به ډېرې سیمې په دغه قسم نه وي چې دا اوس دي. باز صاحب داعش سیمې ته خطر دی؟ کاملا په دې کې هېڅ شک نشته. څوک یې روزي؟ د پنجاب یې روزي. واضح خبره ده، معلومه خبره ده، ثبوتونه ورکړل سوي دي، هر څه ورته واضح سوي دي، جهان ته واضح سوي دي. له کوم ځای تللي دي جهان ته ګورئ. که تاسو د مسکو پیښه وګورئ له کومه ځایه تللې ده. که تاسو د نیویارک او واشنګټن پیښې وګورئ له کومه ځایه تللي دي. که تاسو د بمبئی پیښه وګورئ له کومه ځایه تللي دي. که تاسو د لندن پیښې وګورئ له کومه ځایه تللي دي. که تاسو د فرانسې پیښې وګورئ له کومه ځایه تللي دي. که تاسو په ایران کې پیښې وګورئ له کومه ځایه تللي دي. ګورئ دغه هغه څه دي چې مخ ته ګورئ. لالی صاحب دې خبرې ته باید یو ډېر ټیپل دې خبرې ته متوجه شي. افغانستان چې په وچه کې راګیر یو هېواد، ګورئ مخ ته له کوم ځای راځي؟ له مریخ نه راکوزېږي. نور له کومه ځایه راځي؟ خو ماته له یو ملکه راځي. نو یو ملک شته په دې سیمه کې چې له هغه ځایه راځي. له مریخه خو نه راکوزېږي. که راکوزېږي خو جهان ته خو د یو ثبوت پېښ شي چې دا له مریخه راکوزېږي په افغانستان کې. موږ ته خو له دغو ملکو راځي. نو چې هر ملک راځي ابرقدرتونه دې پیدا کړي، ورته ودیایي چې دا له کومه کېږي. د دې خو ثبوتونه ورکړل سوي دي. دا دنیا ته معلومه ده، دا جهان ته دا خبره معلومه ده. جهان په دې باندې کار کړی ده او هغوی ته معلومه ده. اوس واضح ثبوتونه دي. د موږ امارت اسلامي په تېر 4 کاله کې واضح ثبوتونه جهان ته ښکاره کړل او ورته ویل چې ګورئ دلته مګر دلته د امارت اسلامي دا میړانه دا لاسته راوړنه به همیش موږ ستایو په دې موضوع کې چې که امارت اسلامي نه وای دلته به ډېر څه د عراق او د سوریې په شان باندې داعشانو به داسې ظلمونه درته کړي وو لکه په ننګرهار کې موږ تاسو شاهدان یو چې 80 کلن 80 کلن خلک یې په بمو کېنول. که تاسو ته یاد په جمهوریت کې داعشان ګورئ. مګر دا خو د امارت اسلامي اتلولي ده، میړانه ده. دغه به یې موږ ستایو چې ګورئ په 4 کاله کې چې هر څومره کوښښ وسه مګر د دوی چې په افغانستان کې ناامني رانوستله او ځینې داخل نه شو. باز صاحب 2 دقیقې وخت لرو، بحث راټولو، څه کول پکار دي، څه باید ترسره شي؟ مننه. موږ ګورئ دغه مشکلات خپله سره معلومیږي. زه داسې فکر کوم چې دغه هغه د پښتو کې یو متل دی، خدایه داسې شر جوړ کړي چې ما پکې خیر. انشاءالله تعالی په دې شر کې به دې موږ خیر دا کې به خیر راپورته کېږي. مګر زه یوه خبره کوم، هغه په امارت اسلامي ده چې موږ به خپل ځان او خپلې ګټې خپل اهداف په مخ دا دي. یو دوم ترکیه اردوغان ځینې شیان کوي د پنجاب سره په ګډه باندې. دغه ته به امارت اسلامي ډېر متوجه دې خبرې ته به ډېره توجه کېږي. ګورئ هغه خلکو ثابته کړه، یغو خپل اسلام ولی او د اسلام دپاره اتلولي د فلسطین په تباهۍ کې ثابته کړه. فلسطین وسوځه، فلسطین تباه سه، غزه تباه سوه، غزه یې سوه، غزه له خاورو سره ګډه سوه. اردوغان یوه غندنه هم ونه کړه. موږ به دغو خبرو ته ډېر جدي توجه کوو. دې خبرې ته به امارت اسلامي متوجه وي. ګورئ موږ په دغه قسم چې دا 4 کاله کوم سیاست کړی ده، هم د همسایګانو په باره کې، هم د ابرقدرتو په باره کې، هم د وطن په باره کې، دغه سیاست هم ټول ملت خوښوي. د ټول ملت خوښ ده، غواړي په ټوله معنا یې غواړي په دغه سیاست باندې ودرېږي. ملت هم تر شا ولاړ ده، تر هره ځایه چې رسېدی دا ملت در سره ولاړ ده غو په دغه سیاست باندې. نو دغسې ځینې ابرقدرتونه شته چې هغوی خپل اهداف خپلې موخې لري او هغه موخې واضح ښکاره شوې چې دوی څومره د اسلام ملاتړ وکړ. د اسلام ملاتړ موږ ولید، هغه هم په غزه کې ولید، هغه هم د اسرائیلو دغه خو د ایران د مور شیدې چې یو قسم سره خو اسرائیلو ته داسې ضربه ورکړه چې داسې څوک هم شته. مګر دغه ابرقدرتونه د ایران په جنګ کې هم خاموش ناستو. دغو هیڅ د دې جنګ غندنه هم ونه کړه. دا هم اسرائیلو ته ونه ویل، امریکا ته یې ونه ویل چې دا ولې دا څه کېږي، دا څه روان دي. نن چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دوی صحیح ده خیر غواړي، خو متوجه به اوس موږ تاسې ډېر بله د سیاسي چارو شنونکی حاجي
ګلاب خان باز صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمن لیدونکو د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو پر لا په کوم سپارم ښې چارې.